و 2 روز شده که هیچ چیز از سر زمستان ما برای در دادن نداریم. باز خیر ببینن مردم هم همت خود را کردن تا ای که همکاری و کمک شد. این خو یک کسی بود که صدایش اقلا تا وکیل منطقه و تا امام مسجد یا کسی میرسه. داسې په زرګونو و په سلګونو زره کورنۍ دي په دې افغانستان کې چې د هغو غږ چاته نه رسیږي، ناتوان دي، بې بضاعته دي، دې ته لاسنیوی وسي د دوی. ځکه دا همکاري و کومک، دا تعاون دا موږ فریضه ده. الله جل جلاله مونږ نه غوښتي دي چې تاسو احسان وکړئ، و احسنوا ان الله يحب المحسنین. تاسو نیکی وکړئ، ښېګڼه وکړئ، الله ښېګڼه دوست ګڼي. فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى، او دا بر ده، دا تقوا ده چې نور سره کومک کوي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. دا د تقاضا د ایمان، تقاضا د اسلام، تقاضا د دیانت دا ده چې نور سره مرسته وکړو، کومک وکړو، همیاری کنیم، کمک کنیم، مدد کنیم با اونا تا ای که این سختی ها، مشکلات به خوبی سر از اونا هم سپری شد. ما بسیار اوقات خودمان در حالت خوب می باشیم، از حالت غریب و غربه و فقیر و ناتوان دیگرا ما بیرون خبر نمیشیم. و باز میگیم که نه خوب از مردم، نه بسیار مردم ها هستند که محتاج و به کمک هستند، نیازمند هستند. و این وقت براتان معلوم میشه که شما شفاخانه ها، سر راه ها، جاهای عمومی، بازارها، در بندیخانه ها، در محاکم، در جاهای دیگه که ازدحام تجمع مردم ها می باشه، اونجا از حال مردم خبر شوید، باز دلتان با اونا می سوزه. مسئولینم په دې کې د الله په نسبانه مسئولیت لري چې لاسنیوی وکي د مستمند و فقیران و ناتوان خلکو، د بیوزله خلکو سره مرسته وکي. او د موږ تاسې دنده هم ده، موږ مسئولیت هم ده چې خپله ورسره کومک وکړو، چې خپله هم وس نه بل چاته غږ ورسوو تر چا چې کومک کولی سي، و شفاعت وکړو د نورو په کومک او مدد کې.